دغه خاوندان هغه مجسمه رسم کړو دغه بس او دا چې کوم دا رايټ آلبرټ هال زه دې ته راورسېدم د دې خدمت مخکې یو دغه ښوولی دی خو دلته زه بیا ورځم یو کنزنګټن یو د کنزنګټن ګارډنز او یو د کنزنګټن پیلس په دغه زه تاسو ته ښوول غواړم چې هغه زما دغه دی د دې پورې په دې نمبر بس کې زما دلته دا سفر او منډه ختمه شوه تھینک یو ډیر دا دلته ګورئ تاسو به دا ښکاري به چې زه دلته بیا دی دا دی کنزنګټن ګارډنز دې ته دا زه نن تاسو ته ښیم دا کنزنګټن ګارډنز دي دا او دلته ورسره دا چې کوم دی نو دغه دی کنزنګټن پیلس دی د دې وکټوریا ملکه وکټوریا چې ده هغه په دې محل کې پیدا شوې وه زه دا دغه کوم چې دا دواړه چې تاسو ته هم دغه وښیم هم دا باغ وښیم او هم دا محل وښیم خو دا دواړه بېل بېل ښیم لکه دا به د دې به بېل دغه د دې به بېل دغه لکه دا پارک به بېل ښیم او دغه به بېل ښیم دا محل به بېل ښیم دا دی نو دا د دې خوا دا رایل آلبرټ هال دی او دې غاړه دا دغه چې کوم دا وکټوریا خاونو دا دغه مجسمه ده دلته لګېدلې ده او دې ځای کې چې کوم دی نو دا باغ چې دی نو دې ته دا وایي دا کنزنګټن ګارډنز وایي دا د دې ځای نه څه د دې دغه کوم او دا دی کنزنګټن ګارډنز دا د دې نه پل بیا پرې کې محل ټول مزید دغه دا دی ګوره دا د دې یا یو څه ده دا د چې راشي نو دا د دې یو دغه دی او دا ګوره دا د دې دا د مجسمه ده ډېر داسې پټه یې جوړه کړې ده او غیر چاپیره ته بیا داسې دغه کړي دی د ملکه وکټوریا خاوند رایل آلبرټ دا دغه و دا بیا مړو ته دې سب دغه نه لګېږي چې څنګه اوږده قصه ده دا بیا خو دا که څوک دي چې په دغه کې دلچسپي لري نو بیا په دې باندې خو ما ته دې دغه زه بنیادي طور راغلی دی کنزنګټن ګارډنز ته او ورسره چې کوم دی نو کنزنګټن پیلس ته راغلی یم چې هغه زه تاسو ته ښیم هوش راسته دا و چې دا وکټوریا دا خو دا دغه دا چې چېرته انډیا په دغه طرف خو دا چې دا تللې دغه طرف ته خو دا دلته ولا اتیان راغلي خو دا څه دغه دی او دا کوم چې ورسره دا لکه دغه دي ګیر چاپېره ته ولاړ دي دا خو د انډین لوک خلک دي او اتیم دا هغه ځای دی نو دا دغه دی دا افریقا یې دلته لیکلې ده ګورئ ورته نو دا دلته په امریکا کې بیا دا اوښان ښوولي دي او د هغه ځای کلچر او دغه یې ښوولي دي او دلته لکه چې ملکه وکټوریا دلته حکومت کړی دی او دا په دې کې چې کوم دی نو که تاسو ورته ګورئ نو په دې کې دا دغه یو طرف ته دا د ایجپټ دغه دي ساینس دي په دغه طرف بل طرف کې چې کوم دی نو بیا دا ټیپیکل عربیک دغه دی دا دغه دی ګوره ورته نو دا دې ته ګورئ دی ما کوټې هغه فوټوګرافي کمزوري نو دغه به له کوټې بخښنه کوئ کوشش خو زه پوره کوم لکه دا دنیا کې د اوسه پورې چې څومره خلکو ډېر حکومت کړی دی لکه په دنیا په ډېره دغه باندې نو هغه انګریزیانو کړی دی چې په ځمکې په ډېره علاقه باندې نو هغه دغه دي اوس دا چې کوم دی نو دا بیا کومه دغه کوي چېرې بیا دې ته دا ګورئ ته دې ته امریکا لیکلې ده لکه دې په امریکا کې مو د حکومت کړی په کاناډا کې هم په امریکا دا نو دا د هغې دغه ښیي او دا د هغې دغه ښوولي دي دغه دغه خلکو دغه ښوولی دی دا د دې درېیم ګوټ دا د دې ملکه وکټوریا زمانه دا داسې چې بیا دا لاړ شي هغه ګوټ له نو دا د دې بیا په دا یورپ ښوولی دی پوه شوې د یورپ ښایي نو دا
دا مطلب دا دی چې هغه ایشیا، افریقا، امریکا او یورپ لکه په څلور کونجې دنیا باندې وکټوریا حکومت کړی دی. دا دغه د هغې دغه شان او د هغې دغه ښایي نو دا د هغه یادګار په هغه دغه کې دی. او واقعي دا دغه ښځه وه ډېره زیاته لکه د کمال بنیاده تاریخ دا په یو خاص رنګ کې یادوي. په انسان کې چې یو خوبوي نه بیا خبوي. د ایشیا لیکلی دی او د ایشیا داسې شوي دي چې دغه نه راواله او دغه پورې د حکومت کړی دی د ملای او دغه د یو څه د بلکل د فاریسټ پورې که نه او د ساوت ایشیا نه والو ده بلکې دې خوا د ویسټ ایشیا نه واله ویسټرن ایشیا او د فاریسټ پورې د حکومت کړی دی. دا خو دغه خبره ده. دا د کینزنګټن ګارډنز دا د نن خیم او د دې سیل د باندې کوم هسې دا د کینزنګټن ګارډنز دا کینزنګټن ګارډنز او په دې کې مختلف ګلونه بوټي څه بې شماره او دا به زه ګورئ غاړه پکې دومره چې څه یې وایم. دا انور نن نشته لکوټې دغه دی په انور کې بیا د دې مزه ډېره زیاته وي. دا دی کینزنګټن ګارډن. دی کې ښکلی خسکی روان کړی دی. ګوران Kensington Garden. Welcome to the South Flower Walk. دغه دی او زه دا تاسو ته ښیم چې د South Flower Walk څه دی. دا ګیټ دی او د دې مزهدار ما په غربداري کوم دا دې چې دا ابو خلافي دا دی کینزنګټن ګارډنز دا ته ښیم نن. دا دنیا په دې کې روانه ده ډېر زیاته. څه داسې دی چې دغه هلک د طوطي ته اواز کړه ګوره ورته یا ګوره او طوطي لاړو د هغه په لاس کېناستو ګوره ګوره اوس بل ته اواز کوي. ګوره ته اواز که ما تاسو ته وښوو ته په اواز کې څه جادو دی؟ I don't have that much. Matawaska. Oh, yeah. Come. Rashbai. Yeah, gently. Okay.
ګوره دا زما په دې لاس کې دغه خوري توتي ګوره ګوره ما په لاس ناست دی او توتي ګوره دا زما په لاس ناست دی اوس توتي ښه دې سړي راته چلو خو او دا ګوره ورته یا Oh my gosh! What a magic you have, man! This is my first experience. Good. دا ونه دي زبردست دنیا مخلوق ته چې دی راغلی دی ګوره ورته دا دی کینسنګټن ګارډنز دا بېشمار توتیان دي ګوره دا کینسنګټن ګارډنز دا واقعي داسې دی چې څه یې وایم دلته ګلونه هم داسې دي چې څه یې وایم And I didn't respond to it. And داسې چې څه یې وایم زبردست ښکلی ډېر مزهدار دلته بیا دا دلته لکه دا د خلکو د کېناستو دپاره دا بندوبست کړی دی او دا بینچونه پراته دي دا کسان پکې ناست دي ډېر ورسره دا روان دي څه مزهدار د دې ځای نه شروع شي ګلونه دغه دی بلکل داسې دی چې څه وایم ونې بوټي ګلونه او مرغۍ توتیانو دلته دونه دي چې څه خلک ورته په لاس کې خوراک نیسي او راځي او کښېني پرې خوري حالانکې توتي اډو د چا سره یارانه نه کوي او دلته داسې دی چې څه یې وایم ګوره یې ورته دا کینسنګټن ګارډنز دا ګورئ دا خلک دا کړی دا خو چې په دې کې دا مرغۍ ډېره مزهداره ده دې ماله مزه راکړه ډېره زیاته بلکل دا بل شانتې ده ګوره دې رنګ بلکل مختلف دی څلور پنځه قسمه دا رنګ د دې دی که نه ګوره دا په دې کې دا ځینې ګلونه داسې دي چې دا به وروسته چې دا لکوټې ګرمي زیاته شي بیا به ګل کېږي ګورئ څه ډېر مزهدار دغه دی دلته ګوره دا زبردست دا په دې
کې داسې هغلته یو هغه دغه ما تاسو ته ښوولی و رسټ پلیس دغه شان بیا دلته بیا د بل رسټ پلیس جوړ کړی دی بینچونه دا کړي دي دا خلک دلته ناست دي او کتابونه ګوري او دغه ګوري هر سړی د خپل مزاج مطابق لکه بوډاګان د یو مزاج او ځوانان د بل مزاج یو که نه سم چې قانون قدرت دی او نو بیا په هغه حساب سره ناستې خلک خبرې چې دغه تللی دی دا لاره ګورئ ورته دا د ګلو د بوټو د شینکو نه ډک ګورئ دا چې دې طرف ده دا دونه مزه چې څه یې وایم دا واقعي کینزنګټن ګارډن څه دی ګورئ ورته کینزنګټن ګارډن دا بل طرف ښکلي ګلونه چې دا ونه څه ده دا زما خیال دی د بلخ شان ښکاري خو د بلخو دلته کېدای شي دا بلام ښکاري Poxa, da cadê? Good. Justify spending that money, but one day, 1 year for your birthday, I'll just show up. Maybe once I have a job that pays better, I'll do it. No way. No way. I really do. This is Danga the Kajuruana the Gora. Next time we see each other, let's چې بیا روان شي نو دا بیا دې خوا دا بل ایرسټ ایریا ده په دې کې بیا ځل دلته بنچونه دغه پراته دي او دا زبردست په دې کې خلک پکې ناست دي د مختلف مزاج د خپل عمر مطابق دا خو په دې دا په ګورئ Dai, dagă ونه ده دا غنه ده Because they know people go to parks. چې دا پکې ګلونه دي که دا پکې تخم دی که دا د دې میوه ده خو دا چې کوم دی نو پکې ښه دی ډېر زبردست داسې چې څه یې وایم دا دی کینزنګټن ګارډنز دې ځای کې بیا دوسه داسې دغه جوړ کړي دي ګوره وته دا بیا څه ډېر مزېدار خلک دی چې دا لولې دی او دغه دی او شي په دې کې دی خلک دومره راغلی چې څه یې وایم دنیا ده خلک پرې کې ده دغه
کله پته ده خوراکونه ورشه ګوريږي کوترې و لا طور مرة ولا بورو Ale czego lejdzie z tym, ja za to nie może. هغه ځای بیا دا چې دغه شان نتاو شي لکه په د دغه ځای نه بیا داسې راشي بیا د دې دغه دا اخري دغه راغی ګوره ورته دا واسطه دی دیوال مې دا وګوره ګوره د دې دغه وشو اوس دې طرف ته بیا دا د دې خپل یو ډېر مزدار دغه دی ورته دغه کړی دی ډېره ښه مزداره سپي دغه پرې وکړی دا لار بیا دې خواته دا ده د دې خپله یو مزه ده خو دا چې سور ووړی که نه اوه بیا راشه کې ګورې دا نن د موسم دغه دی کې سهار ټیکو بس ناڅاپه بیا بدل شو دا سړک دا لار ورنوتې ده نو دې ته وایي ډیانا پرنسس اف ویلز میموریل واک لکه دا دغه د هغې په نوم باندې دا لاره جوړه کړې ده ډیانا پرنسس به تاسو ته یاد وي هغه دا د هغې په نوم باندې دا لاره ده دلته دا په دا دی ګوره په دې منځ داسې ورځم لکړې دا تاسو ته ښې ګوره زبردست ګلونه یې نیولي دي ماشي دا مته وخیم ګوره چل شي ګوره دا بلا وجه منډي وهي ګیټ نه زه د سراله په دې لار باندې دوس داسې ورځم ګوره دا طرف په بیا تاسو ته ښیم اول دا هغه ځای پورې ځم چې داسې دي بیا به دې لارې نه یاده Where he's super cocky and you get him دغه د وین چې دی نو دا ډېر مزدار دی دلته داسې دغه دی داسې ډنډ دی بیا چې کوم دی نو راونډ پاونډ وایي یا څه ورته وایي داسې نومې دی دغه د دنیا د مخلوق دلته راغلی ګورئ ورته دا راته ښیم په دې کې ګورئ دا دی sharing is not caring but مرغوب معامله سره وایي کنه چې دا دغه نه دی it is healthier for birds to catch their own food in their natural habitat پوه شوې or if they eat bread or get overfed by people it can stop them getting a balanced diet which they need to survive لکه دا یو دا کوي چې خدای تعالی هر مخلوق خپل یو خاص خواص خوبۍ او دغه ورکړي او د هغې د مرغو خپل خوبۍ د قدرت له خپل دغه ورکړی دی د رزق حاصلولو غوړو خپل ټکنیکس دي د هغو عادتونه دي نو که داسې ته خپل تیاره ورکړې نو د هغونه دغه ده دا یو ډېره د کمال خبره دلته لیکلې نو ما چې دا تاسو ته دا وښیم چې دا څنګه ده راوند فال دی ته وایي دا دا په کینزنګټن کارټر کې ډېر غټ دی راوند خو چې کوم دی نو لیک سیستم دی دا یې سره کړی دا یوه خبره لیکلې ما چې دلته او د ایلو دلته
لسه داخل الغوري بطل في قسمة قسم زار دينا دي سيو تكرر ما نقدر زيد الدورة وكل شيء سيوها ما بواش بيام لا خبر هذا بواش لا غير شاطر هذا مخلوق ناس ده يعني يتصرف ده خالق ده كل يبقى ياخذ أرحم كيلا غوري قسم بريء هذا يلود برشي ده سوق اسمه دي كده هذا ده كي جس قاريجي ده قاريجو إيه سندري ويا قاريجي ده ده يلوخو دلتا غورو وتا بوج ده غورو Ke Bushi Park کې وسایوي دلته یې دی ګورئ وته او دومره دي دا زی تاسو ته پوره خو ویلی شم دونه رنګونه او دونه قسمونه ګورئ ګورئ وته سپا یا بالکل په بوشي پارک کې او په دې کنزنګټن ګارډنز کې په دې کې فرق دا دی چې هلته اوسه ډېرې دي او دلته دا هیلۍ ډېرې دي ګوره په یو وخت په ودرېدل ته دو ریسټینګ دا پوزیشن دا ګورئ دغه چې دی سیګل د دې خانه نه دی په منځ کې ولاړ دی ګوره ورته ګورئ ورته دلته بیا سپینو ته ګورئ पूरा बरगेट दे
دوی په خپل منځ کې هم جګړې کوي. ګوره دا لکه هغه دغلته لیکلي دي خو لکه څوک یې عمل نه کوي دا خوراک ورکوي. دنیا کې کشمکش د رزق دی او بنیادي طور او د ټول مخلوق ترمنځ همدغه حال دا د بني ادمو ترمنځ هم دی، د چتو ترمنځ هم دی، د ایلو ترمنځ هم دی. خېټه اول ګورئ دلته په دې غاړه دا زما خلص دا دغه ته وایي کوتر ته وګورئ. دلته بیا دا ځای جوړ کړی دی او دا یې ښه کړي دي ځکه چې دا یو داسې بېل دغه دا کړی دا د خلکو دا دغه نه هم لرې دی له کوټې لاسو ته خلکو ته ورنشي دا کولی نه شي په دې منځ کې ټاپو شان جوړ کړی دا چې کوي دغه دین دلته بېغمه ناست دی کور دی واړه واړه ماشومان دي خو دا خلک دا دا بالکل بل شکل دی. ګوره ګوره سپیراکه که نه یو دم یې اوبو ته ور ډېر چاپېره دا لوبې هم کوي دغه هر چا خپل دغه څه دغه راوړی دی داسې فیملیز داسې د دنیا مخلوق دلته راغلی دی او ګرځي. ګوره سپینه هوا کې راونیسي په خوله کې د دنیا پارک ډک دی کینزنګټن ګارډنز. په دې چې کښېنې نو دا یې لیکلي چې د یوې ګنټې څلور د دوه پنځه د دریو شپږ دغه شانتې چې کوم دی دا دی دغه چې کوم دی په دې کې دا د کورسو دلته کې دا اسې نه دي دا په څلور پونډه یوه ګنټه ده او یو پونډ په 350 روپۍ دی نو اندازې ولګوئ دا قدرمنه روانه ده داسې دې داسې قدمونو ته وښیم ګورئ ورته یې دا واړه خو نه ټول دلته د تورې مرغۍ دا دي دا ګورئ دا دلته بې شماره دي
गोरे वाला قدرتي او دخل لك بلا دغونه ده غوري داونه غوري دي ده مثلا پړ او د دې د لاندې دا دغه چې دا ډټ چې دی غوري وته او د دې دا ډټ دا وچ دی دا لکه یو دغه شانتي خبره ده دا ګورئ وته دا وچ دی ګورئ او په دې کې دا یو لږ رخصتي دا لږه علاقه دا شنه ده ګورئ وته دا شنه ده ګورئ وته دا دغه تللی بیا دا ونه دومره غټه ده چې سوي خو دا طرف بیا دغه دی لکه شین دی دغه طرف بیا وچ شوی دی دا په دوه حصو کې دا سپلټ شوی دی کوم چې دغه دی یا لکه یو حصه مړه ده او یو حصه دی روغه ده دغه داسې دا قدرتي نظاره چې مایي دا توخي ګورئ وته د دې ځای کې دا دغه دی ته وایي کنزنګټن پیلس دا یو محل دی او دا ملکه وکټوریا چې ده نو دا دلته په 1830 کې زیږېدلې وه د دې یو غټ تاریخ دی دا لکه د دې زمانه چې دا د خوشحالو ګڼلی کېږي په برټش هسټرۍ کې او واقعي په دغه کې ډېرې ترقۍ او ډېرې دغه شوي دي او ډېرې خبرې دي هسې نه ده لکه یو باچا بیا د دې مقابله نه ده کړې تر اوسه پورې د دې نه مخکې خو ډوبونه که نه خو د اوسه پورې بیا دغه نه شي نو دا دته دې ته بیا زه ورنه نه وځم دا بیا زه بیا بیل ښیم په دې باندې ما یو بیل دغه جوړوم ویډیو جوړوم مشهس چې دا په دې کې چې دا مخې ته دی نن زه صرف په کنزنګټن ګارډن کې ګرځم دا کنزنګټن پیلس دی په دې کې چې کوم دی دغه دغه دی بیل دغه دی او په دې باندې دا ډیانه لیکلی دی چې داسې دی لکه ډیانا څه دغه کوي Diana, Princess of Wales. Diana, Princess of Wales, lived at Kensington Palace for 15 years. They admired the seasonal displays in the Sunker Garden upon stopping to talk to the gardeners. She did the baga garzeda, the dida. The campuda. The gardens is the who. دا به زه په کنزنګټن ګارډن کې وښیم که دا د محلي خو محلي زه بالکل لا هغه بلډینګ نه دی او به زه بیل ښیم په هغې کې به زه ونه نوم یې نه ښیم دا دغه دی ګورئ دا څه ډېر سحرانګیز ځای دی او د بوټو یو آرټ شکل ورکول دا بیا ځان له یو دغه دی ګورئ وته دا څه ډېر مزهدار په دې کې چې دا بیا د دې ډېر څه زبردست د دې دا نظاره څه ډېره مزهداره ده دا ګورئ Kensington Gardens. So we need to stay up and moving. Di ko bia da yo balrang dere di daway ni guray bata. Oh dai. Kensington Gardens.
ګورئ په دې ځای کې به زه څور کوزېږم تاسو ته به ښیم ما سره صرف کې دا زه ګوره په دې دي چې دغه شان لار ده په دې دغه کېږم او په دې لار باندې داسې کوزېږم ګورئ د دې مزې ته ګورئ دا داسې خوندوره لار ده چې ته مې لکڼو یو که دې ته کم رانه وته دا کوزه شوې ده واوی چې دا درته مخه ګورئ زبردسته ګورئ دا داسې ده چې څه وایم Qu'avant, t'avais ton pied était droit. And the only reason that they ګورئ 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 په دې دغه لار باندې زه چې کوزېږم ښې دا پوره تاو شوې ده ګورئ دا پکې دا ټیکټ دی او دا یو څه دی بل څه دی دا دی ګورئ دا دی بیا دا رنګ دی او داسې دی چې څه وایم دا وینئ دا وینئ څه بېشماره قسمه ګلونه که نه
زبردست شو دي تسوي دا شي بروازه ټایپ شی دی خو دا ګل ول قدرت ډېر مزدار ورکړی باریک شان خو د خپل یو ښکلا ده دا ګوره دا ډېر زبردست دی ګوره انتهایی مزدار دی لکه د شپې چې اسمان ته ګورې دا تک شین اسماني د شپې یا دا ستوري پکې ځلیږي دا ګلونه دا لنور نه دی دا دغه دی لکه موسم خړ دی وریځ د پورته چې لمر باندې دې مزه او دا بل شانتې وای ګوره دا زه تاسو ته نن کنزنګټن ګارډنز ښیم ګورئ ورته په دې لږ ځای کې چې ته دا ګلونه شمارې که نه نو څو ورځې به دې په تېرې شي دا دونه قسمه دي ګلونه او رنګونه زبردست You don't need to go now. You don't have to worry, baby. ګوره دا Oh, don't go inside, darling. Thank you. Where have you gone? Okay, I'm going to close my eyes. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, Aaron, don't go inside that. ګوره What are you going inside? دا دي ګلونه او دا ګلونه رنګونه
انا باړای نه دی خوا ته راواوړې نه دی خوا بیا دا علاقه ده دا ګورئ وته دا درته دا خلک ناست دي ښه په مزه باندې خبرې او څه دا ځینې پکې دا خوراکونه راوړي چې دا پکې څه دغه دی دا د دې حصه بیا دا ده دا هم څه ډېره مزهداره او ډېره ښکلې دا ګورئ دا د دې اخر دا وګورئ دغه دا څه توتان شان لګېدلي دا څه دا به دا وښیم ګورئ دا څه توت شانته دی نه د توت شکل دی خو توت نه دی دا کلک دی